ته باید یو بریالی بیزنسمن یا یو بریالی کارپنځونکی وي، نه د کاروبار څښتن. ځکه چې بریالی بیزنسمن، بریالی کارپنځونکی یوازې د کاروبار څښتن نه وي، بلکې هغه د خپل بزنس لپاره له نوښتونو څخه استفاده کوي. هغه نوښتګر وي د خپل کاروبار لپاره. په خپل کاروبار کې نوښتونه رامنځته کوي. همدارنګه یو بریالی بزنسمن، یو بریالی کاروباري له خپلو سرچینو څخه که هغه مالي سرچینې وي، که هغه بشري سرچینې وي، په اعظمي توګه په لوړه کچه استفاده کوي. یو بریالی بزنسمن، یو بریالی کاروباري خپل ستراتیژیک تفکر ته په خپل ذهن کې وده ورکوي، تر څو د خپل کاروبار لپاره مهم ستراتیژیک تصمیمونه ونیسي او خپل کاروبار او خپله اداره د بریا ته لوړو پوړیو پورې رسوي. یو بریالی کاروباري، یو بریالی بزنسمن له وخت څخه وړاندې حرکت کوي. کله چې بدلونونه په بازار کې رامنځته کېږي، کله چې نوي قوانین او نوي شرایط رامنځته کېږي، دی له وړاندې څخه هغې ته چمتو وي. داسې نه وي چې له شا څخه دی حرکت کوي، بلکې د هغه بازار سرلاری وي.